چې دا کومې زلزلې راځي کوم تکلیفونه تاسو ته رسېږي لیذیقهم بعض الذي عملوا تاسو چې کوم بد اعمال کوئ د هغې بعضې سزا رب العالمین تاسو ته درکوي دې لپاره لعلهم یرجعون کېدای شي تاسو راواپس شئ رجوع وکړئ الله ته غفلت نه رابېدا او بل مقام کې رب العالمین فرمایي وما نرسل بالآیات الا تخویفا څومره آیاتونه او څومره زلزلې یا دقه شان لمر تندر نیول یا سپوږمۍ تندر نیول یا بل څه هوا سیلاب راتلل دا ستاسو د یارولو دپاره او حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام وفرمایل صحابو ته دا لمر چې تندر نیولی دی دا د څه دپاره لیقوم به عباد رب العالمین خپل بندګان په دې سره یری یارولو مقصد دا دی چې ګناه پرېږده که د غفلت په خوب باندې بیدئ هغې نه راویښ شه رب العالمین رضا کا قریب مرګ را روان دی تورو خاورو کې به ستا نیک اعمال پکارېږي او دنیا اسباب مال او دولت راشي لہذا کوم چې د فیدې اعمال دي او څه د څه دپاره پیدا شوي په هغې کې ځان ستړی کړه او هغې کې توجه وکړه رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون د بنده پیدایش مقصد هغه عبادت دی رزق ګټل نه دي بل مقام کې رب العالمین فرمایي وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا رب فرمایي زه ستا نه طلب د رزق نه کوم نحن نرزقک رب العالمین فرمایي رزق تا ته موږ درکوو نو کوم عمل چې زمونږ دی چې عبادت دی هغه موږ پرېښودی دی او کوم عمل چې رب العالمین لیکلي ده او رب العالمین به کوم رزق موږ ته راکړي د هغې دپاره موږ د شپه او ورځ په ځان باندې یو کړې ده او په دې تکل کې چې دنیا به څنګه ډېرو او تربور سره به ځان څنګه برابرو او موټر او بنګله به څنګه دي دا هر څه په قسمت کې او دا هر څه په تقدیر دي ته عبادت ته پیدا یې ته د رب العالمین په عبادت باندې ځان ستړی کا ورنه زندګي به دې ختمه شي او دا ښایسته چانس چې رب العالمین د زندګۍ تا ته درکړی دا به درنه ضایع شي سبا به در باندې مرګ راغلی او خساري سره به مخامخ شوې بیا ستا افسوسونه او ستا ژړاګانې او ستا چغې او ستا اوښکې تا ته هېڅ فایده نه درکوي دې باره کې رب العالمین موږ ته فرمایي چې دا ولې راځي ځکه راځي چې تاسو رابېدار کړي تاسو راویښ کړي نو مقام کې رب العالمین فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وی ګمان دې نه کوي هغه غافله کسان چې الله پاک ناخبره دی الله پاک په علم کې نشته چې دا ظالمان څه کوي کوم فعلونه کوي معاملاتو کې غلطي کوي خبرو کې دروغ او غیبت کوي کاروبار کې سودخوري او حرامخوري ملاوټ وزن کم او دغه شان ګناهونه کوي د دې په سبب که موږ د عذاب نه ورکوو نو رب العالمین فرمایي انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار وایي دا هر څه موږ درسته کوو هغې ورځې ته ستا سترګې به پکې نیغې راووځي چې کله د انسان روح اخیستلی کېږي د دنیا نه د ده رحلت وي دارالفنا نه دارالبقا ته ځي نو د سترګې کلاو پاتې شي دا په دغه وخت کې ولي مفسرینو دې معنا کړي وي حق بک پاتې شي حیران پاتې شي هیبت چې راشي دومره زیاته او بعضې مفسرین فرمایي بېوسي دا دې ځای کې ډېر ډېر بېوسي دا په زړه کې دا سوچ کړي چې زما هغه بچي زما غرونه زما کاروبار زما پیسې زما پلازمو بغلې هغه محنتونه زما پارتنران زما لښکرې او قوتونه هېڅ نه پکارېږي نه دې مال پکارېږي او نه اولاد نه پلاټونه او نه پلازې نه ملګري او نه بچي دغه ټایم کې چې دا ډېر بېوسۍ سره سترګې د کلاو پاتې شي روح دې نه برابر دې نه پس بل څه پکارېږي نو دا هر څه د دې دپاره دي چې رب العالمین موږ ته بار بار تنبیه راکوي ای غافله راویښ شه ای غافله راویښ شه کوفه کې یو ځل زلزله راغله ابن مسعود دور ده خلک راوستل راجمع یې کړل ځان سنت عمل او خلکو ته یې وفرمایل چې رب العالمین تاسو نه طلب د توبې کوي راشي توبه راشي رب العالمین ته متوجه شئ
دا څومره تکلیفونه چې په ما او تا باندې راځي دې کې هم زما او ستا دا خیر دی د غفلت د خوب نه رابیدار شو که تاسو کتلي که چا کور کې مړی وشي یا حادثه وشي نو څو ورځې که هغه هر څومره بدعمله وي نیک اعمال نه کوي نو خولۍ په سر کې او مخکې صف کې یو څو ورځې لمونځ کوي زړه یې لږ جوړي الله طرف دې هر څه کې د رب العالمین د طرف نه فایده ده یو ډاکټر مې کړي د زناورو یو ډاکټر و یو ځل په یو کلینیک کې ناست وم ما ته یو انګریز راغی او ما ته یې دا شکایت وکړه چې زما د سابو ډاکټر و د زناورو زما یو سپی دی او ډېر پخواني مې ساتلی دی خو لیکن اوس زما اکرام نه کوي زما نه بغاوت کوي زما نه تښتي وایي ډاکټر ویلي چې ته ما ته لږ د دې خپل سپي حالات بیان کړه وایي زه د دې ډېر خیال ساتم خپله کمرې ده خپل بیټ دی خپل اے سی دی خپل نوکر دی وایي ډاکټر ورته چې زه پوه شوم وایي سبا دې ټیم ته ما ته بیا راشه چې کله هغه کس واته وایي نو د خپل نوکر ته آواز وکړه چې دا سپی والي د میغو چې کوم ځای د تړلو دی اخور باندې وتړئ او دته سبا ټیم پورې خوراک مه ورکوئ او هره ګنټه پس اوبه ورکوئ او دوه لغتې ورکوئ وایي چې کله سبا هغه ټیم شو هغه انګریز راغی ځکه د انګریزانو د سپو سره ډېره مینې الله دې معافي وکړي ابن قیم صاحب فرمایي چې کله انسان بغاوت وکړي د رب العالمین او رب العالمین سره محبت کړ شي عبادت نه کوي دا انسان رب العالمین د مخلوق په محبت کې تباه کړي وساتي اصل خوند خو د رب العالمین په عبادت کې دی اصل مینا په هغې کې ده ابن قیم صاحب یو بل مقام کې فرمایي په دنیا کې یو جنت دی که هغې جنت ته کوم انسان او مسلمان داخل نه شو نو د آخرت جنت به هغه په سترګو هم ونه ویني د دنیا جنت څه شی دی په نیکو اعمالو کې یو خوند دی چې ته دا لمونځ وکړې او ستا زړه سپک شي او ته دا وایې چې ما نه جومات کې څه پاتې شو یو غټ بار رانه سپک شو نو واقع چې تا لمونځ وکړو بعضې اوقاتو کې مونږ د خپل نوم نه ځان خلاص کړو نو خبره رانه بل طرف ته ځي چې سبا راغې هغه هم نوکر ته آواز ورکړي چې هغه سپی راوله لمبولې او بس سپي ورمنډه کړه خپل انګریز پسې و ښکلی او ورغاړي وځي او مخکې وروسته دې کېږي انګریز ورته وایي دا څه چل دی پرې وکړو کوم علاج دی وایي هغه ورته ډاکټر ورته ویلي وایي تا د ده دومره عزت وکړه او دومره خیر دې ترې نه وساته چې ته خپل حیثیت د لاسه ورکړه ده ویلې که بس زه یم بل څوک نه دی په دې دنیا کې دا زما مالک هم زما لاندې دی ځکه هر څه برابر نو چې کومه سزا ده ما بېګا ورکړې ده د ده عقل واپس ځای ته راغلی نو بعضې اوقاتو کې موږ باندې مرضونه راشي تکلیفونه راشي دا موږ ته سزا امتحان دی لعلهم یرجعون رب العالمین څه فرمایي دا څه چې راځي الا تخویفا او سره رب العالمین فرمایي لیذیقهم بعض الذي عملوا تاسو ته څه کوم بعضې هغه سزا چې ستاسو د عمل د وجې نه په تاسو باندې راغلې ده لعلهم یرجعون چې رجوع کوي